دا الله حبیبه ما ته یوه لنډه وظیفه وښیه، ما ته یو مختصر او لنډه وظیفه وښیه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اره خبره جوامع الکلم، خبره به لنډه و او دنده به پکې ډیر مضمون پروتو، ډیر عبرت په پکې پروتو. په معمولی خبره کې به ډیر سره بندول. دا ورله الله ورکړي جوامع الکلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د ابو رافع دی بیبی ته، نبی کریم صلی الله علیه ابو نافع، غالبا ابو نافع رضی اللہ تعالی عنہ د دې صحابی بیبی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوس کئی، وی ما ته مختصر او لنډ وظیفه وخیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائی وی لس پیری اوایا چې اللہ اکبر، لس پیری اوایا اللہ اکبر، بیا لس پیری اوایا سبحان اللہ. نو چې ته ووایې اللہ اکبر نو الله وی دا ما د پاره دی، دا خو زما لویی بیانوي. بیا وای الله اکبر، الله وی دا ما د پاره دی، دا خو زما لویی بیانوي. نو چې لس پیری دا ووایي نو الله وی ما د پاره دی دا. نو چې بیا ووایه لس پیری سبحان الله، سبحان الله، رب العالمین وی دا ما د پاره دی ځکه دا خو زما پاکی بیانوي. نو بیا پسې لس پیری ووایه اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی، یا الله ما اوبخا. وی چې ته لس پیری وای چې اللهم اغفر لی نو الله تبارک و تعالی د اری پیری سره وی او ما تا ته بخنه وکړله، او ما تا ته بخنه وکړله، او ما تا ته بخنه وکړله. نو څومره لنډ عمل دی، لس پیری الله اکبر، لس پیری سبحان الله، نو دا دواړه د الله د پاره دي. بیا لس پیری وای اللهم اغفر لی، نو وی د هری پیری سره الله وی چې ومی بخلی، ومی بخلی او ومی بخلی. څومره مختصر عمل، الله په خپل یاد ډیر خوشحالی. یو بل زنانه د ام سلیم رضی الله تعالی عنها، اغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیب ما ته څه دعا وښیې چې زه یې وامه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی لس پیری سبحان اللہ وایا، لس پیری الحمدللہ وایا، او لس پیری اللہ اکبر وایا. او د دین پس چې څه دعا غواړي، چې څه دیړه غواړي نو وایا، چې څه دعا دیړه غواړي نو وایا. دا الله ضرور قبلی چې لس لس پیری تی مخکې دا ووایي او بیا پسې دعا وغواړي نو دا الله ضرور قبلی. دا الله نه رد کوي چې دی نه پس ته دعا وغواړي نو الله دا دعا نه رد کوي. نو علما وایي هم د الله نه د غوښتو طریقه دا ده چې اول به الله یادی. مونږ ته سوره فاتحه کې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. مونږ اول وایو الله تعالی را عبادت کو، نو بیا ورته رست وایو الله ستانه امداد غواړو. نو دا الله مونږ ته طریقه ښودلې ده چې ما نه بخنه غواړي نو اول زما صفات بیان کا، د هغې نه پس ووایه ایاک نستعین، الله ستانه امداد غواړمه. نو اول الله عبادت تاله کوم او بیا یا الله چې عبادت ستا کومه نو الله ستانه امدادم غواړم، زه فقیر ما، زه محتاج ما، زه مظلوم ما، الله زما امداد وکا. ته بیا ګوره چې الله دی امداد کوي او که نه کوي. نو نسو الله، دوی الله ییر کو، نو فنسیهم، نو الله تبارک و تعالی ییر کړه